الرحمن الرحیم. قدرمنو هېوادوالو، کومه مرسته چې تاسو دلته ګورئ دا د بغلان پل خمري کرکر سیمه کې موږ توزیع جریان لري. د یادونې وړ ده چې دغه سیمه یو له هغه سیمو څخه وه چې ډېره زیانمنه شوې وه او دلته ډېر شدید سیلابونه راغلي وو. دا مرسته مو تر دوی را رسولې ده. د یادونې وړ ده باید ووایم چې دغه مرسته په انګلستان کې په UK کې زموږ ګران کډوال او مسافر افغانان ورونه دي. دوی یوه کمیټه ده، یو مجمع ده د افغان ریلیف فنډ کوینټري په نوم باندې. دوی 3,22,900 افغانۍ مرسته قمر بنسټ سره کړې وه او موږ په دغه توزیع کې ډېره ونډه د همدغه ورونو ده. د دې ورونو څخه نړۍ مننه، الله تعالی دوی ته اجر ورکړي چې له موږ سره په دغه سفر کې ملګري شوي دي. له دې مخکې باید دا یادونه وکړم چې دغه پیکیج چې دی دا شامل د ګاز ډبې ده، د ګیلاسونه دي، غوري دي، قابونه دي، دیګ بخار دی، چایبر دی، چای جوش ده، دسترخوان ده، هغه سامان ده چې د کور ګڼ شمېر اړتیاوې پې پوره کېږي، د پخلنځي اړتیاوې پې پوره کېږي. په پای کې دغه اوس هم قدرمنو دوستانو باران ورېږي، امکان د دې شته چې بیا سیلابونه راشي دلته، خو چې باران شروع کړي د خلکو په زړونو کې ویری. الله دې رحم وکړي. قدرمنو دوستانو په فاریاب کې، په غور ولایتونو کې هم سیلابونه راغلي دي، موږ به هلته هم ځان رسو. په پای کې له تاسو ځانګړې مننه ګرانو هېوادوالو، ګرانو دوستانو چې خپل افغانانو ورونو سره د دوی لاسنیوی کوئ، د دوی همکاري کوئ. له تاسو نړۍ مننه. الله تعالی دې د دې بدلې تاسو ته په هغې دنیا کې درکړي. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمت الله.